دا دې کې درې فازه موږ لرو په یو صفر کې مو دا لاین تړلی پاس ښکاري صفر دی او دا د دریو فازونو نه د منځ نه یو فاز راخیستی صفر مستقیم راغلی دی دلته یو فلز سره وصل دی او دا مستقیم یعنی دې سره زموږ نور کار نشته دی فاز وګورئ فاز هم داسې قید کړی دی دا چې تاسو ګورئ دې کې یو پلیټ دی منځ کې ښکاري دا پلیټ دی دا فلز دی همداسې بیرته په دې اړخ کې بل فلز دی همداسې تخته ده دا لږ خیرن دی خو باید لږ پاک شوي وي د دې نه وروسته همدا لاین بیرته داسې راغلی تعقیبي وګورئ داسې راغلی موږ امپیر متر ته په دې کې ګورو چې د ویلډ په وخت کې څومره امپیر پورته کوي دا پلیرس دی په دې کې به سیخ ږدو او ګورو چې کوي دې نه وروسته نو په دې کې فقط د اوبو نه دا راتېر شوی دی د دې محلول منځ کې موږ فقط مالګه اچوو هغه واچوو مالګه پکې اچوو تقریبا دا په اووه لیټره اوبه دي په 7 لیټره کې موږ 120 ګرامه مالګه واچوله واچوه اچوه که نه د دې لپاره چې مالګه ښه حل شي دا باید لږ وخوځول شي دا موږ خوځولو او ګورو چې په منځ په بیخ کې کوم رسوب پاتې نه شي تر څو ښه حل شي د دې نه وروسته موږ کولی شو چې ویلډ کوي اوس ولټ 109 هغه بیخي 3 اتیا ته راځي 3 اتیا ته ها ګوره نه یو 500 نه موري دا ولټ یو سل شپږ د شاځي هغه چې دی به بیخي کمیږي هغه ولټ تر هغه ولټ